د خوست قلندر ولسوالي چې د دغه ولایت له لرې پرتو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي اوسیدونکي یې د بنسټیزو عامه خدمتونو له کمښت شکایت کوي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې لکه معیاري سړکونه، ښوونیز او روغتیایي بنسټونه، د څښاک پاکې اوبه، برېښنا او نورې پراختیایي پروژې دوی لپاره په کافي اندازه نه دي پلي شوي. او سړک جوړ شوی دی او پلچکونه یې ړنګ دي چې د جوړ شوی دی د کیفیت نه لري، باید بیا کور په وشي د سړک نه او یو کلینیکونه نشته، خلک هم هغه شوه بې سواده شوه او دغه کور باید موږ ته وشي. د قلندر ولسوالۍ هغه سړکونه بیخي فرعي خراب سړکونه دي چې د خلکو رفت آمد د ښار ته تګ دپاره بیخي ځنډ سره مخامخ کیږي، خصوصا د مریضۍ په وخت کې خلک نشي کولی چې په صحیح یا په زر طریقې سره دوی یوه کلینیک ته ځون ورسوي. نو سړکونه یې بیخي خراب دي. نو غوښتنه م همدغه دوی چې د قلندر ولسوالۍ د دواړو ادارو هغه سړکونه په اساسي ډول جوړ شي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د کلیو ترمنځ ډیری لارې خامې دي. دوی زیاتوي زده کوونکي له ستونزو سره ښوونځیو ته ځي او ناروغان په بیړنیو حالاتو کې روغتیایي مرکزونو ته پر وخت نه رسیږي. د صحت په برخه کې همدارنګه د زراعت په برخه کې، د معارف په برخه کې، د سړکونو په برخه کې موږ چې د هغه لږ ستونزې لرو، نو غوښتنه مو دغه ده د اسلامي امارت د چارواکو نه چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. د خوستوالي ویان مستعفر ګربز وایي چې د پراختیایي پلانونو په جریان کې د ولسوالیو اړتیاوو ته لومړیتوب ورکول کیږي. نوموړی زیاتوي چې په همدې موخه خوستوالي د وروستیو کې ټولو ولسوالیو ته سفر کړی او د خلکو ستونزې یې له نږدې اورېدلي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د خوست محترم والي صاحب څو ورځې وړاندې د خوست ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړل. د دغه سفرونو موخه د چارو ارزونه او د ولسونو د ستونزو اورېدنه وه، چې په دغو سفرونو کې د خوست ټولو ولسوالیو قومي مخورو په خپلو ولسوالیو کې مربوطه ستونزې د والي صاحب سره شریکې کړې. والي صاحب له اورېدو وروسته هغه ستونزې چې په ولایت کې د ریاستونو لخوا د حل وړ وي ریاستونو ته یې راجع کړې او هغه ستونزې چې په وزارت پورې تړاو لرل مرکز ته سفر وکړ او د بېلابېلو وزیرانو سره یې لیدنه وکړه. که څه هم د ولایتي ادارې له لوري د پراختیایي پلانونو او د ولسوالیو د اړتیاوو د ارزونې خبره شوي، خو خلک د عملي او چټکو ګامونو غوښتنه کوي. په ټوله کې د یادې ولسوالۍ دوامداره پرمختګ هغه مهال شونی دی چې اړوندې ادارې او مرستندویه بنسټونه بنسټیزې پروژې په منظم او عادلانه ډول پلي کړي.